یو دردونکې خبر چې هم دا اوس موږ ته راورسېدو. د خبر یقینا چې ډېر زیات موږ خفه کړلو چې د قیامت علامې دي او د ظلم انتها شوې ده چې یو 14 کلنې جینۍ چې مور یې هم مړه وه، په کور کې به یوازې وه، پلار به یې چې سحر کار له لاړو نو د خپلې محلې یو 4 کسان چې په هغې کې 3 ځوانانو یو پکې بوډا و، هغوی به راغلل او دې جینۍ سره به په مختلفو وختونو کې ناروا زیاتې کولو. دغه یو پوخ عمر سړی چې و دغه بوډا نه و بلکې د پوخ عمر نو راتلو به او د جینۍ سره به دغه هم ناروا کار کولو، تر دې حده چې دغه جینۍ ماشوم په خېټه شوی دی او د هغې نه پس چې بیا کله معلومات شوي دي نو پولیس په حرکت کې راغلي او دغه ظالمان دغه درندګان انسانان یې نیولي دي. د دې خبر په باره کې دا هم ویل کېږي چې په دغه کې د 3 کوم هلکانو دوی ایله بالغ شوي وو، یعنې بلوغت ته رسېدلي وو، خو دا یو پکې د پوخ عمر سړی و بلکې د بچو پلار او هغه به هم دغه ذلیل حرکت کولو چې دوی به په شریکه راتلل او داسې ناروا کار به یې کولو. ویل کېږي چې دې جینۍ د خپلې ویرې نه خپل پلار ته او خپلې کورنۍ ته دا خبره نه کوله چې ما ته نور څه مسله پیښه نه شي، خو چې کله د خبرې ډېر زور اخیستی او د جینۍ کله په خېټه در راغلی دی، تر ډاکټره خپل کورنۍ یا د خپلو رشته دارو نه یو کس رسولی ده، نو هلته د الټراساونډ ډاکټر ورته ویلي دي چې د دې خو ماشوم په خېټه دی. په هغه وخت کې بیا د دې پلار هم ډېر زیات حیران شوی دی چې دا څنګه چل دی، خو کله چې معلومات شوي جینۍ ګویا نه شوې ده چې ما سره به پلانکي او فلانکي یعنې 4 کسان یاد کړي چې دوی به ما سره دغسې ناروا کار کولو، خو ما د خپلې ویرې نه غږ نه شو کولی ځکه چې زه ډېره زیاته یریدم او د خپلې کورنۍ د شرم د وجې نه ما خوله نه شوه خلاصولی، خو دوی به زما د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستله، راتلل به ناروا کار به یې را سره کولو، ما ته به یې دمکي هم را کوله، نو زه مجبور وم چې خپله خوله ټپه وساتم، خپله خوله چپ وساتم. نو دغه وشول چې د دې ماشومې اخر یو بل ماشوم په خېټه شو. اوس مهال چې دغه ظالمان پولیسو نیولي دي، خلک غوښتنه کوي چې سخته سزا ورته ورکړي ځکه چې دا یو ځل نه شو، داسې واقعیت بار بار مخې ته راځي او په غریبانو خلکو باندې ظلمونه کېږي.